دا چې مخکې ترغیب شو قلت طعام ته چې مسلمان توجه باید د آخرت په طرف وي. اوس نو یو طریقه یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي، طعام الواحد یکفي الاثنین. یو سړی چې په پوره خېټه په مړېږي په یوه د دوه نفرو کفایت کېږي. اوس نو څه شی شو؟ یو پاستی مړۍ تا ته راغله، په دا یو پاستی مړۍ ته مړېږي، خو هلته بل طالب د دې هغه سره مړۍ نشته. ته باید د آخرت فکر وکړې، دا نیمه یخ ته ورکړې، نیمه د ځان دپاره، نیمه سخاوت د آخرت څخه ده. د دنیا کار به دې وشي، د آخرت کار به دې وشي. طعام الواحد یکفي الاثنین. د دوه ولې ګزاره په یو پاستی نیم پاستی ګزاره نه کېږي. خو دنیا خو د ګزارې ځای ته وایي، آخرت طرف ته پام وکړه. دا نیم پاستی د دنیا ګزاره په کېږي، نیم پاستی د آخرت صدقه که ذخیره درته جوړه کړه. خو په اول حدیث مبارک کې بیا تشریح کوي د دوه نفرو د دریو بس کېږي، د دریو خوراک د څلورو بس کېږي، یو سړی ورزیاتي، په دوه یو ورزیاتي. په دا دوم حدیث کې په یو ورزیاتي، د یوه کفایت کوي، د دوه کفایت کوي، د څلورو کفایت کوي، د اتو معلومیږي چې حقیقت نه ده مراد. ترغیب د سخاوت ته، ترغیب د سخاوت ته. دوه نفره یې په مړۍ باندې د تاسې ګزار په مړۍ دی، یو درې مسافر او مېلمه راپېښ شو، هغه درګډ د درې شو ګزاره پکېږي، درې تاسې څلورم درګډ شو.